رب العزت هر قسم زنا حرام کړی ده دا لنډ قانون والا بیا دې آیت کې دا 15 آیت ما ویلی او موږ یې وضاحت کړی چې اسلام په اوله کې مسله داسې وه واللاتي یاتین الفاحشة من نسائکم چې ستاسو په زنانو کې څوک فحاشي وکړي فحاشي نه مراد دلته څه دی زنا ده عام فحاشي ته نه ده مراد چې چاته به بد نظر وکتو یا لاس یې وروړو یا دغه نه فحاشي نه مراد دلته زنا ده نو څلور ګواهان به پې ګوایي ورکوي څلور اوس د الله دې مهرباني ته ګوره زه به د اسلام کم کم ښایست بیانوم تاسو ته چې په دې کې هر ځای کې دوه ګواهاني بعض ځایونو کې یو ګواه هم کافي دی دلته وایي څلور ګواهان په دې تشتي ولې د دې دپاره چې دا مسله وړه مسله نه ده که دوی ویلې وې یو ویلې وې یو سړی به راپاڅېده په دروغو به ویلې چې ما د ښځې لیدلې وه زینه یې کوله څه به موږ کولی دا معاشره به څنګه تباه و برباد کړي هېڅ پته نه لګي دروغجن ګواهان ښه ډېر دي چې ویل او ما لیدلې وه دوی او ما لیدلې ده رب العزت څلور کسان به ګوایي ورکړي بله خبره بله فایده پکې ده که چېرته یو ګواه وی یا دوه وی نو روزانه به دا باسونه کېدی روزانه به دقه باس هغه ښځه باندې هغه ګوایي ورکړه هغه پلاني ګوایي ورکړه هغه پلاني ګوایي ورکړه چې زنا شوې ده او زنا شوې ده او زنا شوې روزانه به دا باسو نو د کومې ګناه باس چې ډېر کېږي نو تصور په ذهن کې د هغه ګناه جوړېږي نو کېدای شي خلک دې ګناه کې واقع شي ټایم دی دې نقطې ته که نه چې روزانه باس کی په مخه باس کی په مخه باس کی په مخه باس کی نو تصور عام شو دغه ګناه رب العزت وایي څلورو ګوایي ورکړه نو د اسلام په اوله کې مسله څه وه فامسکوهن فی البیوت دا زنانه به بندې کوي په کوم ځای کې کورونو کې زنانو مسله دا ده چې دوی به ټینګې کوي رابندې به یې کوي په کور کې حتی یتوفاهن الموت تر دې چې مرګ راشي مرګ پورې به دا نه وشي او یجعل الله لهن سبیلا یا بر الله یو لار را پیدا کړي هغه لار بیا الله را پیدا کړه حدیث موږ ذکر کړی او رسول صلی الله لار را پیدا کړه هغه سزا ذکر شوه چې بې واده چې زنا وکړي سل کوړي دي او یو کال د هغه شړل دي موږ وایي شړل وس نشتي هغې به ځای قید دی او واده شوی د هغه دپاره رجم دی دا هغه لار ده چې الله راوویسته دې مسلې دپاره په اوله کې داسې و چې کورونو کې بندې کوي